علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو خدای دې وکړي چې تاسو به ټول روغ او جوړ صحت په جامو کې به پټه سئ دا د نن ځل بعد د پښتو نن یوټیوب چینل څخه د نوې ژبې ویډیو جوړولو کې حاضر یم دوستانو په دې ویډیو کې موږ تاسو د کوم چې څنګه کولای شو د ځان لپاره یوټیوب چینل جوړ کو ایغه نه موږ پیسې لاس ته راوړو دوستانو په تیر ویډیو کې متاسو ته د یوټیوب چینل په اړه معلومات ورکړل چې یوټیوب چینل څه دا څنګه پیسې ورکړي ولې پیسې ورکړي د څه لپاره پیسې ورکړي نو په دې ویډیو کې به دوستانو تاسو ته وایم چې څنګه کولای شو موږ یوټیوب چینل جوړ کو ایغه نه پیسې لاس ته راوړو دوستانو کچې تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوی راغلی د کوم ویډیو چې ګوري دی ویډیو لاندې څو د سبسکرایب بټن سره وي او سره خوا کې د بیل آیکن هم کړئ چې زموږ هر ویډیو تاسو ټول مخکې درورسیږي دوستانو زه شروع کوم چې څنګه کولای شو خپل ځان لپاره موږ یوټیوب چینل جوړ کو نو دلته راځو موږ ګوګل کروم راخلاصو نو دلته ستاسو موږ په ګوګل کروم کې دلته تاسو زه دواره د ټایپ کوم ګوګل می ټایپ کوم تاسو دلته زم فعال باندې کلیک کوم کله چې ګوګل باندې کلیک کوم تاسو د دې ډیلیټ کوم دلته راځم یوټیوب لیکم صحیح شو تاسو دلته راځم یوټیوب پر تاسو سرچ کړئ نو دلته د سنت تاسو یې نه دلته کوم د یوټیوب انټرفیس مختلفه وخت نو تاسو دلته په دې پاس د بټن سیګنال لاندې د ریټیک نه هم باندې کلیک وکړئ او دلته برازي دوستانو دا ډیسکټاپ سیټ باندې تاسو ټیپ وکړئ یې نو تاسو دلته یو بل صفحه یا انټرفیس مخ راشي چې دې کې تاسو کولای شئ یوټیوب داخلي دل شي تاسو کولای شئ د ساين ان لاندې تاسو داخل شئ دوستانو مونږ خو نوې غل جوړو یوټیوب چینل موږ دلته راځو په ساين ان باندې کلیک کوو کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو تاسو موږ یو بل انټرفیس مخ راځي نو تاسو ولیدو دوستانو چې تاسو سره مخکینه ایمیل وی تاسو سره زوړ ایمیل وی تاسو مخکې جوړ کړی وي نو تاسو کولای شئ پیغام باندې تاسو یوټیوب چینل جوړ کړئ نو دلته تاسو ایمیل ورکړئ او په مخانه کې تاسو پاسورډ ورکړئ او په نس باندې کلیک وکړئ دوستانو زه راځم نو ایمیل جوړوم چې پیغام کې ما مرګره یو نفر ته زنګ وایي چې ماته یو ایمیل جوړ کاوه کې د یوټیوب چینل جوړ کړم نو ته یو یوټیوب چینل جوړوم سره د ایمیل ټول مخکې به اول موږ تاسو مخکې ما یادونه کړو چې اول به موږ تاسو یو ایمیل ته ضرورت ورته ایمیل نو لرو ایمیل نه بعد به موږ بیا تاسو یوټیوب چینل جوړو نو راځو ته تاسو په کریټ اکاونټ باندې کلیک کوو لکه چې موږ یو نوې دغه جوړو ایمیل جوړو یا ګوګل اکاونټ جوړو نو دلته به تاسو درې اپشن راځي صحیح ده فارمایس دوستانو مشکل نشته چې هر یو خو زه دا پای فارمایس لیپ وایم په دې باندې ما کلیک وکړو دوستانو ته ما د بل انټرفیس مخ ته راغی نو دوستانو په دې کې به تاسو ته اوس اول ایمیل ادرس جوړو هغه درسته موږ تاسو بیا د یوټیوب چینل جوړو دوستانو دلته په اوله خانه کې وځو دلته ولیکم مثال خان میډیا صحیح ده خان میډیا دوستانو ته براسو په دې دوم خانه کې موږ هم ته ولیکو کوم نوم چې موږ برابر ورکړی هغه بل لاندې ورکو چې موږ ایمیل هغه سره ایمیل جوړ کړی یعنی موږ ته ایمیل جوړ شي نو زه دلته راځم خان میډیا 240 دا نمبر د څنګه کته تاسو ورکاو مشکل نشته تاسو 210 ورکاو که 210 ورکاو که 260 ورکاو هغه تاسو پر خپل اړه لري دوستانو خو average.com خپل لیکل شوی دا راځو دلته از پاسورډ ورکو نو پاسورډ هم د خپل نوم ورکو نو سره تیرسه دا پاسورډ ورکو نو تاسو راځو دلته هغه مخکینی پاسورډ چې ریپیټ کو ها نو دوستانو راځو دلته په نیکست باندې کلیک کوو کله مو چې نیکست باندې کلیک وکړو نو دوستانو دلته تاسو به ویریفای کړئ دا کوم ایمیل چې جوړ کړی دا نو د نمبر اوس مثلا نسته بیا وروسته ویریفای کوم
تاسو غواړئ چې خپل ایمیل باید ضرور وریفای کړئ چې کله تاسو ایمیل وریفای شي هغه بیا بعض مشکلاتو په حساب باندې هغه قوي راځي. دلته زه دوستانو په نیکسټ باندې کلیک کوم. دوستانو ماته وایي چې ته حتما دلته دغه ورکړه، یعنې دغه ایمیل وریفای کړه، ایمیل جوړ کړه. نو زه راځم په دې نمبر باندې د ایمیل وریفای کوم یا جوړوم. او نیکسټ وایم دوستانو، کله مې چې نیکسټ ووهه دوستانو ته به ماته اوس یو ګوګل اکاونټ لکه تاسو پاسې وینئ چې 3.0 داسې وو ښه وو. دوستانو دلته راځم زه دا وریفای کوم. دا دوستانو موږ ایمیل چې دا وریفای شو. دوستانو دلته د ما نه ریکاوري ایمیل اډرس هم غواړي. زه دلته دوستانو وخت نه لرو ځکه چې ویډیو غټېږي، هغه به وروسته کوو. نو من دلته ورته ورکوم، ډای ورکوم، یار ورکوم. دلته راځم جینډر باندې کلیک کوم، دلته میل ورکوم. دوستانو راځم په نیکسټ باندې کلیک کوم. دوستان دغه د موږ تاسو ایمیل چې دا هغه بالکل جوړ شو. نو اوس دې نه علاوه موږ تاسو کولی شو خپل ځان دپاره په دې ایمیل باندې موږ یوټیوب چینل جوړ کړو. نو دوستانو دا زه نیوارې کوم. راځو دوستانو اوس موږ دلته راغلو. اوس ما مخکې یادونه وکړه چې موږ کله یوټیوب ته ځو نو موږ کولی شو ټول نه مخکې اول باید ایمیل ادرس جوړ کړو، له هغې نه وروسته باید موږ تاسو بیا یوټیوب چینل لاسرسی لرو چې هغې کې موږ تاسو اکاونټ جوړ کړو. نو زموږ کوم اکاونټ چې و هغه بیخي بشپړ سو جوړ سو. نو اوس راځو یوټیوب چینل جوړوو. چې څنګه کولی شو یوټیوب چینل جوړ کړو. نو موږ سره راغلي د یوټیوب په پرده باندې. نو راځو زه دلته په دې اپلوډ باندې کلیک کوم. نو سره دلته چې ما اپلوډ باندې کلیک وکړو دلته ما ته ګلۍ پرانیسي ځکه چې ښه دوستانو دلته دوستانو ما چې کله په اپلوډ باندې کلیک وکړو نو دلته ما ته یو بله پرده مخته راغله. دلته دوستانو تاسو وینئ اپلوډ پکچر، یعنې تاسو وایي خپل پکچر ورته اپلوډ کړئ. دوستانو دلته زه لیکم، دلته ما ته د خان میډیا په نوم باندې کوم ایمیل چې ما جوړ کړی و هغه ما ته دلته هم راواوښته. تاسو وینئ یعنې وایي ته چینل چې دا په دې نوم جوړی. نو زه ورته وایم چې و یا نه. تاسو که غواړئ چې په زوړ ایمیل وي که نه، تاسو ایمیل چې د هر څه په نوم باندې تاسو ته ښیي. که چېرې تاسو غواړئ چې په همغه ایمیل په همغه نوم باندې جوړ کړئ نو تاسو ته الریډي راځي. او که تاسو وایئ چې نه موږ نوم نه غواړو، په زاړه نوم لیکو، تاسو به دلته راسئ دوستانو، صرف په دا کریټ چینل باندې کلیک وکړئ. دوستانو بخښنه سره انټرنیټ لږ ضعیفه ده. دوستانو د موږ تاسو یوټیوب اوس بالکل چې کوم دی جوړ شو. نو دوستانو ویډیو ډېره اوږدېږي. په روانه ویډیو کې به وښیم چې څنګه کولی شو موږ د یوټیوب بینر تصویر لګولی څنګه شو، او څنګه کولی شو د یوټیوب پروفایل پکچر چې کوم دی هغه څنګه لګولی شو، او لوګو ورته څنګه جوړولی شو. دوستانو د نن ورځې د جیمیل اکاونټ جوړولو او د یوټیوب د اکاونټ جوړولو یا د یوټیوب چینل جوړولو لرنینګ یا کورس وو. او په روانه ویډیو کې به تاسو موږ داسې نور اپشنونه چې یوټیوب اړه باندې، یعنې په یوټیوب کې ډېر زیات مهارت غواړي